اشرف غنی طالبان غلط ثابت کړل. سیګار داسې خبر خپور که چې د اشرف غنی په مخالفینو یې اور بل که. د غنی د ډالرو وړلو حقیقت معلوم سو. دا چې اشرف غنی څنګه طالبان غلط ثابت کړل او د اشرف غنی د غلا په اړه کوم حقیقت څرګند سو. بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. سیګار وایي اشرف غنی له افغانستانه د وتلو پر مهال میلیونونه ډالر نه دي وړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي څارونکي یا سیګار هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستانه د وتلو پر مهال 1.8 میلیونه ډالر وړي دي. سیګار په تازه راپور کې ویلي په هغو ادعاو کې مبالغه سوې چې د کابل د سقوط پر مهال ورک سوي ډالر اشرف غنی له ځانه سره وړي. کانګریس ته د سیګار په دغه لومړي لیږل سوي راپور کې ویل سوي چې اشرف غنی میرمن او نورو جګپړو چارواکو له افغانستانه د تیښتې پر مهال تر 500,000 زیات امریکایي ډالر نه دي وړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکي ادارې دا هم ویلي چې دوی لومړی ځل په کابل کې د روسیې سفارت د دغو ادعاو ملاتړ کړی و، خو وروسته روسیې د هغو ادعاو لپاره شواهد وړاندې نه کړل. د سیګار په لومړنیو تحقیقاتو کې معلومه سوې چې د افغانستان د مخکینی حکومت د سقوط پر مهال د مختلفو دولتي ادارو څخه لسګونه میلیونه ډالر ورک سوي او تر اوسه هیڅ درک نه دی معلوم. په دغو پیسو کې 80 میلیونه هغه ډالر یاد سوي چې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست عملیاتي څانګې پیسې وې او د مخکینی حکومت د چارواکو په خبره چې په دې پیسو د طالبانو ضد ملیشو ته وسلې او نور امکانات برابرېدل. سیګار ویلي دا لومړی راپور یې د افغانستان د مخکینی حکومت له شاوخوا 10 لوړپوړو چارواکو سره د مرکو په پایله کې چمتو کړی دی، خو زیاته کړې ده چې دوی د وروستي راپور لپاره د معلوماتو په ټولولو کار کوي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو کتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې. د الله په امان.